مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به دلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ای نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې وې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونه او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرز ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زموږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شام نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي نو موږ به غنم د کمي، زموږ خوراک به د کم ځای نه او زموږ تجارت په مکه کې بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبي علیہ السلام سره د ملګرو ووت. په اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دوی ویرېږي موږ نه ملي شي. خو چې نبي علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبي علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراود وي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ. دې درمیان کې تاسو ته مو چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه. دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی م د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف له ځي غرمه او چې چا نه یېرېدل او مغه حرامي سره میلو شو چې ابوجهل ابوجهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وایي دې صحابي ته هلکه څنګه بېغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوي تا ته مې چل خوړی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و. هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکی به څه دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دی میلمه ته وی دی صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وی ته خو زما دوست دی وګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دی خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د څه له چغې راوباسې وی ښه زما او ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پاره وکړه او زه دې پرېښودم وی ته خو په قلار کښېنه امیه ته وی وی ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وی ښځې وی ته خبرې وی څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه او د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې مونږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره یې د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته ووایي چې د مدینې خلکو له به یې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجرۍ کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای چې ځو خو موږ ځو هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې نه مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړه وی تا واړه تر حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړه صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوي التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وې ته د مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې د نیم راغلی زما جان قایم مقام بته دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان اولېګل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېګل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو دغه تجارتي قافلې مونږ له جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده مونږ یې کم ځای مخو دا دواړه هلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتې دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتې دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لروځې مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتي قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به په خپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني د هر چا مال پکې و ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو که رو نه وتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کړي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبر و نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغله امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دوی پام کوه ګوره ونه ده وایي نه ده چې راغی زه خو ناجوړ یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وایي ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه دي دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزل او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی ځم نه وسه وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي کم وخته مړ به دې کړي ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د ده څوکی تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکی به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متښتم به ځم نو چې دې څنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دوه شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ له هغه هلکان غورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه اوده شی سر کوزو خو چلاقم را پسې را منډې وهی هېڅ حاجت نشته تاسې را پاسې چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسو راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او دله دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکې هغې خوب ولیده حضرت عباس رور وغیره وغوښته رور یو خوب مې خطرناک لیدلی دی بېګا وی څه خوب دې لیدلی دی وی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ څمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله درې چغې یې ووالې او بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیږه راواغېسته او هغه یې لاندې راوغورځوله وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښېږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې ویل ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وی نه هغه خوب الپلار ته ووی عتبه ابو جهل ته وی خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امات ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی زه پته به ولګي چې د تیږې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دی کې زمزم راغی هغه اوښ واله او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرو دی قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واخیستل او زر کسانو وتل د زرو نم زیاتو جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښان 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سړي مسلمانان 314 دا زره غدرې سوال مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته تورې دي ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتو نو اته وسره تورې دي 2 وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره او یو اوښان دي او یو خان داسې دي چې د سورلی اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو دوه هغه سره ملګري یو ورسره حضرت علی رضی الله عنه یو ورسره حضرت مقداد رضی الله عنه په 3 کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو یو به کوزیده وی پیغمبر علیه السلام د کوزیدو نمبر راغی ومې د خدای رسول ته به نه کوزیږي ته کېنه او زه او علي به کوزیږو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ، کله به علي کوزېږي زه به برم، ته به نه کوزېږې. وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د اوښ پړی به یې نیوه، نوم به به رسوال. داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه. او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابوجهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره ووو، او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساسکي ورسېدی. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شي، خور دې بیا پیغمبره د خوبونه یې نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام، لاولې دا خبره وکړه ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ، څنګه دی فئتین آیا، دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس ډېر خشته تقریر یې وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی و. مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله د دې د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونه او مالونه سوځي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه نه رستو کېږي. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړي. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وکړي. د الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسې د الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو، مونږ به دنه تختو داسې چته کېږي، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته ځه تاو خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه یو مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو خو بیا یې آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلکه مشوره راله راکړې ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنګ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک پې اشیروا علیه وی دا الله رسول ستا د اشاره جوړ مونږ ته دي وی خبره داسې ده او زمونږ په تا کلک یقین نه چې دا د خدای پیغمبر او مونږ ستا مضبوطه تابعداري کوي هم تیار یو دا فکر ونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین دی چې ته سوی د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته را نشي هله به ستا وجود ته د دشمن غله راځي چې مونږ ټول مړه شو نو هله به تاله را نږدې کېږي اس فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو مونږ صرف دمکۍ له راوتو چې دې ویریږي او مونږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی هغه دوه کسان یې ولیکل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللی دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکې د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغوی هم د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته و چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلې مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه و یو د بلې نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بتلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کو نو وی معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو
نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی د کوي را رسېد ابو سفیان چې را رسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته راغله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څو پیاده راغلي وو که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښان یې کوم ځای سملولي وي اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډه یې شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښ خو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کار وکنه چې هډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکي د مدینې د کجورو هډوکي دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکي پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چته دي بس زر خپلې قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که روخ یې بلکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لاره یې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړ خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزاره یې ورکړل ځان یې وخو موږ د ابو جهل د لښکر خلک ری وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیری به پرېښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېغړې ورکړی چې دروغ وایې شا به د ابو سفیان ته قافلې یې دوی به او محمد ښه د ابو سفیان یو کم دی د قافله نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بلکل ما له راولې وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښانه لالۍ وی د ورځې څو اوښانه لالۍ وی نهه یا لس نهه لس اوښانه لالۍ او د هغې غوښې خوري حضور پاک وی بس یا 900 دي یا زر دي وی دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوئ خو ډېره ښه ده که نه کوئ چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت کې تا راته ویلې دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره ښه دا چې کوم دی جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خو د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوی دی د هغه کوی اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړو د هغه کوی نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلاز یې هغه هغوی نیولې وه بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او
اوبم پکې نشته او شلاقه شګنن هم ده. نو نبی علیہ السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کوي. بای صحابه راغلل نبی علیہ السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او که نه اسې دلته مونږ ډېره کېږو. که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو. مونږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو. او که نه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښوي. حضور پاک وفرمایل د الله په حکم. یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و. هغه وی صاحب د الله حکم خو بسر و چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو. ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي. مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړی کېږي. شګه ګرم هم ډېره زیاته وي بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایي ضرورت دی. نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده. وایي چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران وشو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبو درېدې. بای صحابو وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمدل مشکونه هم ترې ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل ته خو چې منډه به یې واله را پرېوتل ته حضور پاک کې هم لیدل معامله خدای بدله کړه. د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې کړ. زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک کړ او د اوبو انتظام یې راله وکړ. حضور پاک لاس یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ. وی صاحب تا یو سفر جوړو وی ته به جنګ کې شرکت نه کوې ته د دې دی نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې دی نه د مونږ تماشه کوه. چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وغوښتل. تاریخی دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او خدای دا 314 ملګري مې ځان له پیدا کړي دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ. یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیم لیک پیرول بے سره بے سامانه دي خدای دوی سره اس وسله نشته صرف دغه څو توري دي خدای هلته ټول مسلح دي اس وسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګورې خدای ما به بې وعدې کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کې الله ما به نه ذلیله کې ګوري او ما به نه بې وعدې کې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دې ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا
خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه به دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر مه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالی مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله ماله زیری راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی دلته به فلان کې پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمي چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم غشتي او په کم ځای لاس خود دی وی په اقا ځای سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دی خوانو الله پورا مدد وکړ اخوات 1000 فوج مخامخ د خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرونو والا التکی پکی عتبہ تقریر وکړو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخکر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتی نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توری دی شپږ زغری دی او یا وخان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخکر دی او ټول مسلح دی هغې سره او یا اسونه دي او 900 ورسره وخان دي او ډېر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم سا را جمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ لنه یو راغلی مونږ خو دې راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه هغوی جنگ کیسه وانه غشته
بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکا کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه توراتاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام دا رستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتم نه ډیر لګ دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجنی نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دلک خساړې او پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمون د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرال العتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال د چ جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دل راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې تاسو تجارتی قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دی لرال اوس پته ولګید چې هغه تجارتی قافله زمون بچاو مکه ته رسیدلې ده ولې جنگ کو کدا مسلمانان دي نو یاد چارونه دي د چا بچی دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې پړکو او یو واجبہ خبره وکړه وی پریګه ده محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریګه ده پرې ده که چا مړ کوم به اخلاص شو او کدل خدای غلبه ورکړو دی غالب شو نو زمون د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی سبا خبره خو نه ده کدی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ ک نور خلکو ته به پریدو نو موږ هم اخلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرید وی بالکل او دا غي وجه سوا عتبه ولې دا خبر وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما 13 جمعه تاسو ته دوه خوبونه ویلي دوه خوبونه یو بیبي عاتکه خوب لیدي وغینه معلومه ده چې دا مسلمانان بریمونه او کافران شکستونه او یو د جوهم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومه ده چې مسلمانان بریمونه او بل د عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته اغا عداس پلاره کی مسلمان شویو نو عتبه ته پوسو کوي عداس دا ولی نو هغه وتعالوي وی دا د اخر زمانه پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته و د دې علامونه و ته پته و نو جنگ نه غوښته او اسیم باز خلق په قوم کې داسې من پسندي جنگ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده کې جنگ نه کو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبر او کویاو عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په سب کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی بلاله څوک مړ کی او د دینه مخکې او کافر او عمرو ابن حضرمی اچھا ته پلار روانو بعض مسلمانانو سره سو جنگ راغلی واغه عمرو ابن حضرمی وجل شوی او مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا عمرو ابن حضرمی زویر او غخت عامر نومو
یا عامره وی کاکا خوري ضرور مرګ وینه بخي حالانکه دا خو داغه ضرور د بدل د پاره د کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره ای زمارورا بس هغه سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی د مسلمانانو په صف کې د حذیفه د پاغه یریږي او عتبه وی اوس په پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وي او دا اوس په ټوپه راوړې میجن وته و نو ټوپه ولا راوړه نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا د سر پر رومال باندې وتړه او میدان ته ووت الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ادرولو د جمع منځ وکړ او د مانځنه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی وته وی چې ما سره خدای وعده کړی ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لخر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمای کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو درې سو دیارلس وصله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وي بیا هم د خدای مدد وکړه نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غول غش را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غش راخ کا وی استو یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غش راخ کا بس هغه نیغ ورته د صف نه وروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه سره وکم وی زما خېټه دی خو کړه نه زده نه بدل اخلم صحابه حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخیټه نه خو کړي د سره خوش طبيعت کړو غشي راخ کا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړې دي نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام واله دا څخه کلی اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه مې اراده و چې ستا د خېټه خپل کړم او دا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ول ډېر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا یې بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وی داسې وکې
وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوز ولته به سره راکاږ دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې ولې ونس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوستي دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادی او زر د لما راوستي دي هیڅ فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابو ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوے اس فکر چیونکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکلی 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او 1500 فرشتے د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتے چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتے را کوشوي دي هغه تک سره شګي دي تک سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک تو درې دی الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دادي راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلو جنگ بتا سو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکه او لگ لگ وه فضربوا منهم كل بنا دا سه معمولی ډب ډوب کوي لګوندې چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشته خوراله ودرې دي رب العالمین ورته بیا سوي بأني آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی 3000 نور تیار فرشته ولر کله سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پېښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا اوس چې سکیږي چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبریل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بده ته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلام ورابي دی کوي رامي وسته باز داسې مې ودروله چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لاسې تراخ کوي چرته ځې مونږ یو قوم ته وی ځې چې ځو وی چرته لاړې خو شیطانانو که نه وی چې تاسو زه سینم هغه فرشتې راغلې
تاسو نه زه چې ته ټینګې دی شمه بس اخو ته لاړ ابو جهل حق حیران شو قوم وتوی چې ګوره موږ درته و چې جنگ نه کوو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپې لګي او خپې جنگ چې کله شروع کېده نو عتبه خو دوی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنگ نه کوي هغې اوس به معلومه کړو شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته وی شیبه روځه شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید وی ولید روځه ګور اوس بهادري دې ته وایي دا زما له پیغور را کوي اوس ګورو به چې پیغور څوک کامیابېږي نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست درې واړه دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دی پرزونه کول د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ هل من مبارزین عتبه ودرې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل یو دای درغی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوسو که څوک یې یو یې د فلان کې انصاري بل وی د فلان کې انصاري بل وی د فلان کې وی تاسو ځه مال موږ له خپل قومیان راو باسه تاسو خو د مدینه او आवाज یو که یا محمد صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا موږ لا خپل دغه راو باسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راو باسه حضور پاک خودم رو رسته وزوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده هم ترزوی دی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا نه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي درې واړه پاسو زه ورځه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ یو ټس سره غورځو علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دوه تورې یو بلوالو چې ټس شنو ولید یې مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا وغوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې وزه د خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پر ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته ځوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې ده زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې خو سړی په ملګري ډاډي
او خو د توري جنگو دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویریدم یو خو هم الک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطن نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډاره ولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکاجي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پې څه کې ما تفعلو به ته پې څه کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مالا پا گوتو راکه کنه نو یا با زم مخ که مرم یا با دی مخ که وجد دو خبر وی خواه که می در سرارور دیده تا بغاق نکه وی دی کرامان دی اغا سکندارو لگولا چه ما قتل دا سکلی ما غوگ ورخکتا که ما توی کاکاجی ابو جهل پیجنه دا خود مدینه انصارو دوی که تنولی دل ما وی او سپکه وی یاره ما اوریدلی چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دین دی وی قسم دی داغي په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم امراته وی رور ته مې غږ مکوا او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسرا